رانه لفظونه زه تیارو ما وژلی چې رڼا را رسېدله زه تیارو ما وژلی چې رڼا را رسېدله له وجوده مې ساه تللې وه چې دا را رسېدله ما به بیرته رغولي ارواښه د هیلې ټولې ما به بیرته رغولي ارواښه د هیلې ټولې که ممکن بیرته مړ شوي لاس ته ساه را رسېدله خود به مل وي رڼاګانې را سره د ژوند په لاره خود به مل وي رڼاګانې را سره د ژوند په لاره چې د مور د مقدسې خولې دعا را رسېدله ولې ویر ورپسې وکړم ولې پسې مات شم ولې ویر ورپسې وکړم ولې پسې مات شم هغې سل یاران پرېښې چې تر ما را رسېدله او ما به ځان ته تنهایي غوره ګڼلې وه کریمه ما به ځان ته تنهایي غوره ګڼلې وه کریمه که خبر وی چې په برخه بې وفا را رسېدله زه تیارو ما وژلی چې رڼا را رسېدله له وجوده مې ساه تللې وه چې دا را رسېدله د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشئ په دې هیله او تمه چې تاسې به روغ جوړ خوښه او خوشحاله اوسئ د رانه لفظونو ادبي خپرونه په ژوندۍ بڼه پیل شوه لومړی اړیکه ځوابوو السلام علیکم د مینې خط رالېږي سم لیونی کړی یم همراز جان د مینې خط رالېږي سم لیونی کړی یم دا به څوک خو آخر کې کلیواله لیکي اجران همراز جان سلامونه نیک هیل احترامات تاسې ته وایم او دوه چې چا لګولی وي نکاح زما له خوا نه ورته خاص او ځانګړي سلامونه وعلیکم السلام ستړي مشئ شپه مو په خیر ښه راغلی خپرونې ته ډېره مننه په دې خیله چې تاسو مو شپه په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړي کور ودان مهرباني ښایسته نوم مو واخلئ او له کومه ځایه مو راسره برخه اخیستې ډېره زیاته مننه زه پر لیکه راغلم احساس هوتک یم او بیا لږ امین یم هوتک صاحب نو اورو ستاسې انتخاب زه درته بیتونه وایم چې رنګ مې تور شو د غربت راباندې زور رنګ مې تور شو د غربت راباندې زور دی خدایه ستا هم دغه ژوند تر مونږه پورې دی او خوشحالي مې هېڅ په دې دنیا ونه کړه خوشحالي مې هېڅ په دې دنیا ونه کړه مننه وایي خوشحالي مې هېڅ په دې دنیا ونه کړه د هغې دنیا مې اوس نفر کې شور دی او ډېرو سختو کې مې هېڅ په کار رانغلو څنګه ډېرو سختو کې مې هېڅ په کار رانغله د خوږو یارانو مې زړه تور دی او جنازه یې څو کسو په اوږو راوړه جنازه یې څو کسو په اوږو راوړه د مرګي اواز یې ټول کلي کې خور دی او ساقي راکړه چې نن ښه ډېر ځان نشه کړم ساقي راکړه چې نن ښه ډېر ځان نشه کړم ساقي وایه نن لیکم یو چلم سور دی او دا یو بیت نویدله هجران ته ډالۍ دی چې هغه ګوره زنګېدلی چې روان دی هغه ګورې زنګېدلی چې روان دی دا حبیب دی دا اته ورونه روغ دی همراز جان تاسو ته واقعه خپرونه غواړم د الله په امان کور ودان ډیره مننه چې برخه مو راسره واخیسته په خپرونه کې بل اورېدونکی په کرښه باندې لرو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشئ شپه په خیر ښه راغلی خپرونې ته خیر اوسې همراز صاحب زموږ نظر وفا یم د جلال آباد څخه وفا صاحب ښه راغلی او مهرباني نو وفا صاحب له تاسې به څه اورو خپرونه کې ډېره مننه دا راسره د یو ملګري شعر دی عمر حماس صاحب اورئ مهرباني په مینه یې اورو کوک درپسې تاو لکه زنځیر ملالیا کوک درپسې تاو لکه زنځیر ملالیا کوک کړی ستا هجران د ملا په سري ملالیا
او راځه د زړه په تخ باندې نه کېنه چې باچا شي، راځه د زړه په تخ باندې نه کېنه چې باچا شي، راځه زه به د ټول عمر وزیر ملالیا او خور اورې ما راټول مې کا سینې ته مې ورجوخ کا، خور اورې ما راټول مې کا سینې ته مې ورجوخ کا، د خپلو ارمانونو رنګ تصویر ملالیا او ته څومره کبرجنې مخ ته کوم طرف ته تاو کړو، ته څومره کبرجنې مخ ته کوم طرف ته تاو کړو او زه درته په څومره مینه زیرې ملالیا. څومره ښه، ډېره مننه. او چې تا په کومه ورځ زه غورځولی یم له پامه، چې تا په کومه ورځ زه غورځولی یم له پامه، اخته له هغې ورځې نه په ویر یم ملالیا او زه پوه یم چې زه مو د سیالۍ عمره نه یم، زه پوه یم چې زه مو د سیالۍ عمره نه یم، زه پوه یم چې یو زه درکې فقیر یم ملالیا، کوږ کړی ستا هجران د ملا په څیر یم ملالیا، کوږ کوږ در پسې تاو لکه زنځیر یم ملالیا. همراز صاحب ډېره مننه د وخت راکولو. وفا صاحب ډېره مننه له تاسې. بیتونه دي چې څو به سا په جبر اخلم، څو به خاندم له ناکامه، څو به سا په جبر اخلم، څو به خاندم له ناکامه، ستړی شوی یم نور د ژوندانه له هره ګامه. ما تکیه ور باندې وکړه زه ډاډه وم په یارانو، ما تکیه ور باندې وکړه زه ډاډه وم په یارانو، مګر نه وم خبر چې غورځوي به مې له پامه. او نن مې ډېر په زړه ورېږي د یو تللي کس یادونه، نن مې ډېر په زړه ورېږي د یو تللي کس یادونه، نن مې بیا څو ځلې نن به بیا څو ځلې مړ شمه د شپې تر اختتامه، څو به سا په جبر اخلم، څو به خاندم له ناکامه، ستړی شوی یم نور د ژوندانه له هره ګامه. 0 یو اتیا 2 شپېته 2 شپېته 2 50 او همدارنګه 0 2 شپېته 2 شپېته 2 50. رانه لفظونه په ژوندۍ بڼه د انعکاس له رڼې څپې اورئ. اورېدونکي په کرښه باندې لرو. السلام علیکم. سلامونه، مینه، ګلونه، احترامات. همراز چې محترم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تکنیک برخه کې طوفان صاحب ته ویر انعکاس راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه او پښتنه مینه شپه مو بخیر. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، زموږ سلامونه هم ومنئ. ستاسې د شپه په خیر وي. ښه راغلی خپرونې ته. مننه همراز صاحب، ته ښې خپرونې ته په خیر راغلی ګلابه. کور ودان ډېره مننه. ستاسې د روغتیا په هیله باندې مهرباني ښایسته نوم مو واخلئ او له کومه ځایه مو راسره برخه اخیستې. مننه. کور ودان خالد خوګیاڼی خبرې کوم له ګل ګل خوګیاڼو نو بیا د ملي اردو د لومړي کنډک نه مې اړیکه نیولې ده. ما سره د ظهیر صاحب یو غزل دی درته وایم. څه ده؟ مهرباني په مینه اورو. همراز صاحب ظهیر صاحب وایي که غرور کبر زیاتی لري جانانه، که غرور کبر زیاتی لري جانانه، که غرور کبر زیاتی لري جانانه، بیا مې هم په زړه کې ځای لري جانانه. واه. او تا یو شی به بلکون زغملی نشم. څنګه؟ تا یو شی به بلکون زغملی نشم، که باور یقین په خدای لري جانانه. واه څومره ښه. او یو د غاړه کې امیل ډېره مزه کړي، یو د غاړه کې امیل ډېره مزه کړي، بل په پوزه مې خکې لري جانانه. او همراز صاحب نور د خاغو خلکو لرې لرې ګرځه، نور د خاغو خلکو لرې لرې ګرځه، چې له چا سره ناستې لري جانانه. او وروستی بیت وایم چې د ظهیر د یارانې ارمان به وکړي، د ظهیر د یارانې ارمان به وکړي، د ظهیر د یارانې ارمان به وکړي، په سینه کې که زړګی لري جانانه، غرور کبر زیاتی لري جانانه، بیا مې هم په زړه کې ځای لري جانانه. ښه خپرونه خدای پامان. ډېره مننه خوږیاڼی صاحب چې برخه مو راسره واخیسته. ښکلي بیتونه مو راسره شریک کړل په خپرونه کې. بل اورېدونکی په کرښه باندې لرو. السلام علیکم. همراز جان وایي د ارمانونو ارماني پاتې د ارمانونو ارماني پاتې شوم، چې په نامه د لیوني پاتې شوم.
ته دې د ژوند تر مقصد ورسېدې. څنګه؟ ته دې د ژوند تر مقصد ورسېدې، زه د ټول کلي تهمتي پاتې شوم. پوره به هم دا ستا په شان خوښوم. پوره به هم دا ستا په شان خوښوم، له مرګه بس که جنتي پاتې شوم. سلامونه، نیکې ښې احترامات، پښتنه مینه تاسې ته وایم. او بیا چې تحلیق کې هر ورور وي هغه ته ستاسې د برنامې ټوله ښایسته او ته شپه مو بخیر. ډېره مننه، ستړي مه شئ، شپه په خیر. ښه راغلی خپرونې ته. همراز دا درته ښې برنامې ته په خیر راغلی. کور ودان ستاسې د روغتیا په هیله باندې مهرباني نوم مو واخلئ او له کومه ځایه مو برخه اخیستې. خوشحاله اوسې، زه حبیب الله هوتک یم او بیا در سره د میلې صاحب. ښه هوتک صاحب، نو مهرباني تاسې ته غوږ یو او ستاسې انتخاب کړي بیتونه اورو. زه درته خپل یو غزل وایم چې ملګرو یو څو ورځې بې جانانه، ملګرو یو څو ورځې بې جانانه ومه، زه قسم دی له قسم چې بې ایمانه ومه. زه واه څومره ښه. زه ګلومه د لل مې هېڅ په ژبوتو ما کې نه وه. زه ګلومه د لل مې، ډېره زیاته مننه. زه ګلومه د لل مې هېڅ په ژبوتو ما کې نه وه، لوی شوی بې اوبو او بې بارانه ومه. یو داسې لیونی وم ما نه هېڅ چا ګیله نه کړه. څنګه؟ یو داسې لیونی وم ما نه هېڅ چا ګیله نه کړه، روان که بې تڼۍ او بې ګرېوانه ومه. زه څومره ښکلی وخت و چې نه یار او نه غیار و، څومره ښکلی وخت و نه مې یار او نه غیار و، وټوله ګټه ګټه بې تاوانه ومه. زه وروستی بیت یې دی چې منزل دی د خیالونو دومره لنډ و حبیبه، منزل دی د خیالونو دومره لنډ و حبیبه، بس لږ شان رسېدلی تر اسمانه ومه. زه اچھا د خدای خواهی. رانه لفظونه په ژوندۍ بڼه د انعکاس له رڼې څپې اورئ. اورېدونکي په کرښه باندې لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. همراز صاحب څه خیر؟ ستړي مه شئ، شپه په خیر. ښه راغلی خپرونې ته. خوشحاله اوسې همراز صاحب، ته په خپل هم کوې، تخنیکي همکار مې وښه دی. کور ودان. ډېره مننه، ستاسې د روغتیا په هیله باندې مهرباني ښایسته نوم مو واخلئ او له کومه ځایه مو راسره برخه اخیستې. مننه همراز صاحب، زه مامور ولفت د مومندارې نه او د ډاکې نه. ښه ولفت صاحب، نو اورو ستاسې انتخاب کړي بیتونه. مننه. په همراز صاحب نومې بیتونه مې لیکلي او ټول یې بس همدا درته سره اعلان کوم. په مینه اورو، مهرباني. مننه. ډېر د بچپن نه مې پراته دي زولنې لاسو کې، ډېر د بچپن نه مې پرتې دي زولنې په لاس کې، او کل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې، ډېر د بچپن نه مې پراته دي زولنې په لاس کې، او کل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې، نه دې بیا سوال نه دې زاري نه دې مینات منما، نه دې بیا سوال نه دې زاري نه دې مینات منما، خدای که دې یو ځل سرته راکړه لیکم ته یې په لاس کې، توکل کو خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې، زما د سترګو نه خوبونو خپلې کاڼې وړي، زما د سترګو نه خوبونو او خپلې کاڼې وړي، زه همیشه ځان ته ګرځوم د خوب ګولۍ په لاس کې، توکل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې، زه نه قاتلې من مست یم چې ټوپک ګرځوم،
چل قاتلې من مسلم چې ټوپا ګرځوم زه دا ټوپک ګرځوم د ډېر ناچارۍ په لاس کې توکل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې دغه ځای تېره نه ماموره نن دې ښاده وشو همراه صاحب دغه ځای تېره نه ماموره نن دې ښاده وشو وامې چې نغېس راکړه وګور یو جینۍ په لاس کې توکل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې دې زه بچپن مې پرتې دې زولنۍ په لاس کې توکل په خدای راکړه لاسونه لیونۍ په لاس کې همراه صاحب ټولو ته ډاډې وي خوشحاله اوسئ ډېره مننه ولفت صاحب ښکلي بیتونه مو راواورول حسن دې خپل هوس کې ډوب کړلو لاهو دې کړلو حسن دې خپل هوس کې ډوب کړلو لاهو دې کړلو ګل رژېدلی هم لا نه و چې جارو دې کړلو ستا د شیرینې ژبې غږ مې تر هډوکو خور شو ستا د شیرینې ژبې غږ مې تر هډوکو خور شو زما غزلو چې تا ولوسته جادو دې کړلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه شپه په خیر ښه راغلی خپرونې ته ډېره زیاته مننه همراه صاحب تا ته سلام کوم ستا خوږ تخنیکره ده او د برنامې ټولو ښایسته وته ډېره مننه زموږ سلامونه هم ومنئ او ښه راغلی خپرونې ته مهرباني ښایسته نوم مو واخلئ له کومه ځای مو برخه اخیستې ډېره زیاته مننه همراه صاحب ذیشان وفا زحمت درې کومه لکه امین ایمان وفا صاحب نو واورو ستاسې انتخاب کړي بیتونه چې اورېدونکي زیات په کرښه باندې دي ښه زیاته مننه کوم داسې ښه غزل هم راسره نشته خو زه ته څو بیتونه وایم مهرباني چې د برنامې د زیات مینوالي وایي د کمیدو په لور دې وانخېستوګان دې خوبی د کمیدو په لور دې وانخېستوګان دې خوبی ولسم کال مې هم په ویښه کړو تمام دې خوبی او زما له ذهنه د څادر د ارامتیا ټول کړو څنګه زما د ذهنه د څادر د ارامتیا ټول کړو دا دې پیدا شوله هم دا دې شو انجام دې خوبی او زه مسلمان یم ما پرېږده چې په قراره باندې زه مسلمان یم ما پرېږده په قراره باندې ته ګوت پرست یې د تصویر کړي احترام دې خوبی اخري بیت ته وایي راشه چې نور نو د باقي ژوند په قراره تېر کړو راشه چې نور د باقي ژوند په قراره تېر کړو راشه عادل باندې لږ دا ول ارام دې خوبی همراه صاحب اخره کې یو لنډۍ وایم مهرباني د خپرونې ټولو ښایسته ورته به ډالۍ وي چې ما ته ښایسته نکریزې راوړه څنګه ما ته ښایسته نکریزې راوړه چې درته سره کړم د پښتو ګوتو سرونه ډېره مننه وفا صاحب چې برخه دې واخیسته په خپرونه کې د سپرلي اور دې په شونډو کې مسکی دی د سپرلي اور دې په شونډو کې مسکی دی چې هوس دې جنۍ داسې لیونی دی د بوسې د سوال شمال پر اپا نه کړې د بوسې د سوال شمال پر اپا نه کړې دا عادت دې ګل خپل نه دی پردی دی رانه لفظونه په ژوندۍ بڼه د انعکاس له رڼې څپې اورئ اورېدونکي په کرښه باندې لرو السلام علیکم مهرباني وعلیکم السلام ستړي مشه شپه په خیر ښه راغلی خپرونې ته مننه کوم د ټلیفون کرښې ته تاج محمد سمون راغلی یم له پچیره ښه راغلی سمون صاحب له پچیراګام ولسوالۍ نه مهرباني نو څه مو راوړي خپرونې ته مننه کوم یو غزل لا سره د خلیدونکي چې تاسو د مینوال د خوښۍ وړو ګرځي مهرباني اورئ وایي یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی درته
څنګه یارانو دا ژوندون مې ډېر بېکاره دی قسم دی دی کیسه دی دی مینې دی بې یاره دی قسم دی وا او څه شی مې په سینه کې ناکلاره دی قسم دی او زړه دی او د چا یاد پکې بېسیاره دی قسم دی او یارانو دغه ښکلی مو په سپینو خوله کې رباسي اورم مهرباني یارانو دغه ښکلی مو په سپینو خوله کې رباسي یارانو دغه ښکلی بېدباره دی قسم دی او که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه که چا درنه مننه کوم که چا درنه زما د کاروبار پوښتنه وکړه اوس لنډه ورته وایه بېروزګاره دی قسم دی وا او نکیر منکر ته وایه لویه خدایه چې لږ تم شي نکیر منکر ته وایه لویه خدایه چې لږ تم شي راوړی مې ځواب پروردګاره دی قسم دی وا او دانش مبارک شه انقلاب ته لار جوړېږي او لیدلی مې د ژوند په هره لاره دی قسم دی همراز صاحب دا میوند پستې سربازان درته سلامونه کوي ښه شپه خواږه اورېدونکي ډېره مننه له تاسې زموږ سلامونه هم ټولو ملګرو ته ورسوه السلام علیکم وعلیکم السلام همراز صاحب ته ښه ډېره مننه ستړي مه شئ شپه په خیر ښه راغلی خپرونې ته خیر اوسې ګل رسول شینواری در سره په اړیکه کې یم د تورخم څخه شینواری صاحب ښه راغلی له تورخمه نو مهرباني ستاسې انتخاب کړي بیتونه اورو تاسې تاسې خوږې خپرونې ته مې د ګلرسول دال غزل راوړی او په مینه اورو مهرباني وی چې ښه سوچ مې کړی په اوږدو پیره ښه سوچ مې کړی په اوږدو پیره عمل دې نشته په تسپو پیره مشره ټوپک به راته نه یادوي څنګه مشره ټوپک به راته نه یادوي ډېر ستړي شوي و له جنګو پیره وا ډېر ښکلی بیت او فکر کې تللی یم چې څه به کېږي فکر کې تللی یم چې څه به کېږي مونږه څو پورې ځوړېږو پیره او د خدای نامه درنه بیخي هېره ده څنګه د خدای نامه درنه بیخي هېره ده ځان دې خرڅ کړی په پیسو پیره او بغیر له درده چې نور هېڅ نه راکوي بغیر له درده چې نور هېڅ نه راکوي بیا هم باور کړم په هغو پیره او ما ته ملا او طبیب مه راولی ما ته ملا او طبیب مه راولی دا مخته یم په دردو پیره او امراض صاحب دا به ټول افغانان ته ډالۍ وي زړه راخیږي له قبرو پیره زړه راخیږي له قبرو پیره افغانان سوځي په لمبو پیره او نه زهرو ته حاجت نه لري نه زهرو ته حاجت نه لري وصال مړ کېږي په خوږو پیره ډېر ښه او فکر کې تللی یم چې څه به کېږي یعنې دا مې دویم ځل درته وویل وخته لږ مشکلو کې چې مونږ ځورېږو به تر څو پیره ښه سوچ مې کړی په اوږدو پیره عمل دې نشته په تسپو پیره ټولو اورېدونکو ته به ډالۍ مننه چې وخت مو راکړه کور ودان چې برخه مو واخیسته او زه یو بیت وایم چې خاونده خدایه جنتونه درنه وروسته غواړي خاونده خدایه جنتونه درنه وروسته غواړي خاونده خدایه سوله مخکې افغانان غواړي بل اورېدونکی په کرښه باندې لرو السلام علیکم سلام ته وعلیکم السلام امراض جان زما سلامونه نیکی خیر احترامات قبول منظور کورور می وعلیکم السلام ستړي مشه شپه په خیر ښه راغلی خپرونې ته مننه استاد هم شپه په خیر فریدون په کرښه وصله شوی یم زه قدرت الله وفا یم هم د خوږیاڼو ولسوالۍ له وزیرو د سرو غونډې پوستې نه مې اړیکه نیولې وفا صاحب ښه راغلی له وزیرو نه مهرباني ستاسې نوبت دی او اوس به ستاسې انتخاب کړي بیتونه واورو ژوند غواړم ماسې یو غزل د هندوانې د سرباز جنازه وې دلته ژوند نه تېرېږي دلته مو پرده نه کېږي دلته ژوند نه تېرېږي دلته مو پرده نه کېږي شور د ډډزو
هر خواویره خوب د شپې نه کېږي او خدایه دا کومه بدبختي د ما تر اخلاص کړه که نه خدایه دا کومه بدبختي د ما تر اخلاص کړه که نه واړه او غټ وژني لحاظ د لوپټې نه کېږي او منې کوم دې نه خو یاد ساته سربازه زویه څنګه منې کوم دې نه خو یاد ساته سربازه زویه په دې خیوات کې د سربازو جنازه نه کېږي او بچو ته وایم چې راځي بس را روان دی امن بچو ته وایم چې راځي بس را روان دی امن الله زما نورې دروغ وعدې نه کېږي سړی مجبور شو چې بس ګډه بل وطن ته وکړي سړی مجبور شو چې بس ګډه بل وطن ته وکړي چې یو کوڅه کې د یاد دن په دروازې نه کېږي او زه ځوان زلمی یم اوس هم د ماشوم غوندې یم زه ځوان زلمی یم اوس هم د ماشوم غوندې یم پلار مې یادېږي خو ژوندون مې بیا یادې نه کېږي او د مجاهد حاضر تاو چې په ملي بیرغ کې څنګه د مجاهد حاضر تاو چې په ملي بیرغ کې نو د پشناختو زما هېڅ سرنوشتې نه کېږي دلته ژوند نه تېرېږي دلته مفرده نه کېږي شور دی د ورځو هر خواویره خوب د شپې نه کېږي ملجم خوبونه د ډالۍ مخ بل اورېدونکی شته السلام علیکم سلامونه نیکې هیلې همراز صاحب تا ته تخنیکي همکار ته د انعکاس سټډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وعلیکم السلام ستړي مه شئ ستاسې د هم شپه په خیر وي ښه راغلی خپرونې ته ګوګل صاحب ته ښیي ډېره مننه په دې هیله چې تاسو به م راته رک روغ وئ د صحت جامې به مو پر تن وي خپرونه به مو تر دې دمه په خیر خوشحالۍ را رسولې وي کور ودان ډېره مننه ګوګل صاحب نو تاسې مو د خپرونې وروستۍ اورېدونکي او ستاسې ښکلی انتخاب واورو بیا خپرونه پای ته رسوو ډېره مننه ما سره یو څو بیته دي په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي بیتونه څه داسې دي وایي په زړه مې راشنې شوي مارکونډۍ لیونۍ ته پوه نه یې زما په بېوسۍ لیونۍ په زړه مې راشنې شوي مارکونډۍ لیونۍ ته پوه نه یې زما په بېوسۍ لیونۍ او بېګا مې ستا په اړه خپل نصیب بارزوو بېګا مې ستا په اړه خپل نصیب بارزوو بېګا مې ټوله شپه کړي سلګۍ لیونۍ او نه مړې بیا په کار نه دي بنګلې او پیسې څنګه نه مړې بیا په کار نه دي بنګلې او پیسې یو زه او یوه ته یوه کېږدۍ لیونۍ ډېر ښه ډېره مننه او زه هم داسې یم او زه هم لکه یم چې زونډېداره رباب او زه هم لکه یم چې زونډېداره رباب او زه هم داسې لکه چیلۍ لیونۍ ډېره مننه همراز صاحب کتل رنګه اوباوې او بلاوې پرې راشي څنګه کتل رنګه اوباوې او بلاوې پرې راشي له شوره به ونه ولیږي نړۍ لیونۍ ډېر ښه ډېره مننه په زړه مې راشنې شوي مارکونډۍ لیونۍ ته پوه نه یې زما په بېوسۍ لیونۍ مننه کوم همراز صاحب چې وخت مو راکړ په خپرونه کې تاسو او ټولو اورېدونکو ته بې ډالۍ وي ښه خپرونه الله دې مل شه له تا ډېره مننه وروستي بیتونه دي دا به ووایم بیا خپرونه پای ته رسوو بیتونه دي چې یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی نور څه مه وایه خو دومره ورته وایه نور څه مه وایه خو دومره ورته وایه چې په تا پسې بیمار دی او ښه ډېر دی ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم ښه په ډېرو دعاګانو به رغېږم راته کړی چا ازار دی او ښه ډېر دی او ستا په رحم او کرم باندې ډاډه دی ستا په رحم او کرم باندې ډاډه دی ګنې غر هم ګنهګار دی او ښه ډېر دی
یو بینومه انتظار دی او ښه ډېر دی را په سر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی. د انعکاس راډیو درنو اورېدونکو له تاسې ټولو ډېره مننه چې خپرونه مو راسره واورېده او په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. دا وه د دې اونۍ د رانه لفظونو ادبي خپرونه چې ما خانزاده همراز درته د څپان صاحب په تخنیکي همکارۍ وړاندې کړه. تر بیا چې راځو خوشحالي مو غواړو. د خدای په امان.